أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو سوسو خبر بده کې وا د جنت جوړیدل او دای متعلق بحثونه چې څو جنتونه دي او څو دروازې دي او څو نمونه باندې دي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه حد الارواح کې بده باندې مستقل لیکل کړی دي او دا خبره ثابته کړي چې د کوم انسان د روح او دې په کار دا چې دا اوچت کې ودی جنت په طرف باندې ور روان کی. لیکن مخکې د بحث نه اول خبره ده دا جنت دومره قیمتي شی دی، دومره قیمتي شی دی، الله رب العزت ولی په داسې معمولی عملونو موږ تاسو درا کوي. لکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي علیه الصلاۃ والسلام کله چې انسان او د سوګي او به کلمه شهادت اللهم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المطهرین دا وی د جنت اته دروازې بدل الله خلاصي. د دومره قیمتي چې په دې لږ عمل ول الله موږ لرا کوي. مفسرین دغه ډېر وجه بیانوي خو څو ځان سره یاد ساته ده زمونږ الله ډېر مهربان دی، کریم ذات دی، د دې ذات د شان سره مناسب ده چې په معمولی عمل باندې خلکو لډېر ورکړي کار رګوګه بدل زیاته. دیم د عملونو اسې موږ له معمولو نخکاری لیکن واقع نفس الامر کې د الله په نسبت ډېر درانه دي. لکه روایت کې راځي موسی علیہ السلام رب العالمین له ویل چې موږ له ذکر وکړه چې سایه در باندې کو نو ویل چې لا اله الا الله دا وایا. ودا خو هم انسانانو وایي چې موږ به څه خصوصي دي ودا دومره درنه دا کچیر د دلې په یو جانب کې دا واچولې شو دا ټول دنیا په بل جانب کې دا به پدرنی کی. هڅه موږ له معمولو نه ښکاری چې لا اله الا الله لږ وخت په لګي د الله په نسبت ډېر قیمتي او چا د کریمه ده. او بل جنت ډېر قیمتي چې مفسرین دا خبره ذکر کوي د دې جنم محرومې دل پاتې کېدل د تاوان دی ځکه الله په معمولی عمل باندې دا ور کوي. دغه خبره ده چې جنت او جهنم جوړ شوی نو اوس په دې سره چې دا اوس جوړ دي دا خو انسانان ورزي د قیامت د حساب کتاب نه رسته و د جنت څخه پیدا او د جهنم. اهل علم فرمایي د دې وجه ده چې کله یو سزا یا یو بدلا چې له مقرر کړی شوی وي نو به دا غیر پر ادا کار ډیر په مینا محبت باندې کوي په نسبت سره دی چې سړی کار کوي او الله بدن نه مقرر کړی شوی نو دا حیران شي ما په اخر سره کول کیږي. دغه ترغیب او تشویق زید. دغه حدیث کې رسول الله فرمایي چې د جهنم سي سره له د نور یو خړه الله له شکایت وکي. الله رب العزت ورته ویل چې دا دوه ساګانې تاسو بس یو د زمهریر د یخنی او بل د ګرمي. بل سورې غافر کې الله رب العزت دی باندې تصریح کړی دا چې د فرعونانو ارواح د جهنم لا سر مخام بوزم. چې د جنت داخلي دل او د جهنم داخلي دل د حساب کتاب نه بروسي لیکن ارواح له الله دا سزا او پیدا ور کوي. رسول الله ملګری صحابه تابعین او تبع تابعین دا ټول په دې باندې متفق دي چې جنت او ور دا پیدا شوی دي او شته. د دې وجه ابو الحسن الاشعری هغه خپل کتاب کې دا خبره ذکر کړې ده چې د اهل سنت والجماعت په عقیده کې یو خبره ده الاقرار بالله چې اقرار وکړي په دې خبره باندې ان شاء الله شته هیڅ څوک د غسر شریک نشته دا موجود دي. ملائکه بد الله بندگان مني کتابونو باندې ایمان لري پر رسولانو باندې ولري او بیا دا خبره ذکر کړې و چې موږ د اهل سنت والجماعت په کتابونو کې دا مسله ده چې جنت هم الله جوړ کړی دی او جهنم هم جوړ کړی دی او قیامت کې رب العالمین داخلي کې ویني سوا د هغه انسانانو چې موږ الله په دې دنیا کې خپه کړی دی التبه الله تیزان لري کی. حاصل دا چې د اهل سنت والجماعت په نسبت جنت او ور د دواړه پیدا دي شته. قران کې الله فرمایي
ولقد رآه نزلة دی نبی دا جبريل لیدل دی یو بل کرتم د سدرۃ المنتهى خوا کی چې دغه سره جنت المأوا ده معنا د خلکو ارواح ال ورګرځي یا جبريل ال ورځي حدیث کې راځي رسول الله فرمای و جبريل عليه الصلاه والسلام ما باندې بوتل کول تر دې پورې چې د سدرۃ المنتهى لقیل ورور سیدم دې رنگونه داونه پټکړه زنه پویدم چې دا چی شي دي هغه ملائکه د استقبالي لړاغلی و به جنت داخل شوم پاغي کې کیسه کیسه مزیداری ګمبد وی د ملغلرو او دا خاور د شو لکه مسک غوندي د څه مزیدار بوی کو د رسول الله د حدیث هم د معلومی جنت شتا او هغه جوړ دی روایت عبد الله بن عمر باندې وبل روایت کې راځي رسول الله فرمایي چې بتاسو کې انسان کله مرشي نو سارو مقام په دمانه هغه خپل زید او شیدو د پیش کېدی شي کدا چې د جنت والا وینو د جنت والا نه او کدا د اور والا وینو به د اور والا نه او دا خبر ورته کوي چې دا ستاسو زید او شیدو د دې پورې چې الله رب العزت تر اوچت کې قیامت ورځ باندې ارواح د مؤمن انسان جنت له ورځي او د جهنمي جهنم له یو حدیث کې د امر جابر ابن عاصم فرمایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه کې وته د انصار یو سړی مړو او ډیر وګړي حدیث ذکر کې به برخونه د اواز او شدل فرش جوړ کې د جنت نه او وروا غوندې د من الجنت د جنت نه او خلاصه کې د دروازه ال الجنت د جنت په طرف باندې چې داغي هغه خوشبوئی د دې انسان خواله د قبر لراځي نیک انسانو دا چې کله مړ کړي شي نو الله نبی فرمای چې د جنت جوړه به وروا غوسره شي فرش بل جنتی او د جنت د خوانو مزیدار اشدار او کلکی ورته اخلاص کړي شي چې داغي خسته بوی به د خواله راځي بل حدیث کې دا راځي پر روایت انس بن مالک انسان چې کله به قبر کې خودلې شي بنده او ملګری ته لاړ شي راوګرځيږي وې دی وخت کې دا غوې د پڼو دا کشر اوري چې دوه ملائکه ورته شو کینی ورته وایي چې ما كنت تقول في هذا الرجل دې شری بارے کې تاسو ویلې رسول الله ورته کيو شړی چرته مؤمنون هغه به دا خبره کوي چې اشهد انه عبد الله زګوي کوم به خبره باندې چې دا الله بندر او د الله رسول دا غوي به هغه وخت کې دې چې کله په سړی دنیا کې د رسول الله د سیرت سره د رسول الله د اخلاق او شمایل سره ځان امختکړي نو به پیژنې چې د قسم نبی دی چې موږ مرته تشریح کوو نو ملائکه ورته وایي چې وګورستا هغه زید او سیدول د ورونه الله رب عزت تعالی ګور د جنت زیاده درکې رسول الله فرمایي وې دا دواړه شی نه به د انسان وګوري جنت باندې خوشالي وکي او د ورځې چې وګوري نو به دې الله رحمت ثابت شي الله خیر دې سره دې به ولانه یو بل حدیث کې نام راځي رسول الله فرمایي دا نور اسمه دا دوه خې د الله نه خونه د چاته مرګ او د چاته ژوند وجنه توريږي موريږي نه کله چې داس تورواله او غیره دا ولیدونه فشکر الله الله یاد کړي صحابه دا خبر وکړه یا رسول الله وې موږ ته ولیدې چې ته وشي له سورغت کې او به مول دې چې برته تیر ورسته شوي دا وجه څه ده لکه سړی طبعا چې ورته چې مخکې حرکت وکړي برته به ورسته شي رسول الله ورته ویلي و ان رایت الجنه ما جنت ولیدو باغی کې د انګورو ویګو اراده مې دا و چې دا زرا واخلم او تاسو ته اخرى تر شوبر د دنیا باقی او به مې ور ولیدو ما د شبد منظر خطن نو لیدلې او اکثر اهل مې چې بده ور کې لیدل هغه زنانه وي ګوره دې حدیث معلومي جنت هم شته او جهنم هم شته صحابه ته پوښتنه یا رسول الله زنانه ولې زیاتې ورزي وېزه دوی نه شکرې د الله کوي او د قشان لري خاوند او د احسان کته دی زنانه سره ټول زمانه احسان رسول الله فرمایي وکي او به سنه چې معمولی غو حرکت اخو دی خو وګورئ نو به دې چې ما رايت منک خیرا قط ما خو سنه بالکل چرته خیر نه دی دې کور موږ راغلی په غمونو سره دی دلته ګور جنت په حدیث باندې ثابت شو او جهنم حدیث مسلم کې راځي پر روایت جابر سے وی چې شنیش رسول الله فرمایي چې تاسو سره وعده کې دي چې مګر هغه په دې منځ کې ولیدو
به ور راغې دی خو ته زوري دم چې ورسره شماغه دی وجنه چې دی د لمبه مالړل شي جهنم لمبه او بده کې یو سړی و چې هغه سره به کنجکو د حجاجونو به اغلا کوله دغه بری سامانو کې یعنی د بوجو کې چې کله به د کنجک ورګي او هغه به پوه شو نو ویل چې دا خو ذکر اون خطو او که په پوهه بنو شنو ورو به د ځان سره د سامان کش کې او به وړو رسول الله فرمایي چې د حجاجونو سو غلا کوي نو د انسان به رب العالمین د جهنم منځ وشي ودا سره مولید یو بل زنانه مول چې هغه پښو ساتله خوراک او ساک دا ورته نو ورکول تر دې پورې چې هغه مړ شوله رب العالمین دم دې ور غرزوله او به می جنت ولیدو وته زوري دم چې زور مخامخ شوم ما د الله شروع کوي چې دغه سمې ور حواله مو تاسو وګورئ ولیکن به ما ته دا خبره ښکارا شو چې دا کار مکوا نو هیڅ یو شنی چې تاسو سره وعده کې دي چې په قرآن او سنت کې د جنت او جهنم باره کې مگر هغه ما په دې منځ کې ولیدو معنی جنت هم شته او جهنم هم شته د دوه باندې مؤمن انسان عقیده لري حدیث کې راځي روایت د کعب بن مالک رسول الله فرمایي وې د مؤمن سړي د روح چې د یو مرغه دی چې د جنت دونه پورې نخلي واغې کې اوړي راوړي تر دې پورې چې کله د قیامت ورځ راشي نو الله رب عزت بیرته هغه روح راولي په بدن کې وریږي کې او به خپل ځان لمخې لودري لکه مخکې وبره حدیث نشي ویل شوی د موته غزا کې چې کله مجاهدین شهیدان شو رسول الله فرمایي چې ما ولید د سرو زرو په کټونو باندې درې وړ ناسو او دغه شهیدان چې کله شهیدان شو الله نبی فرمایي د شنو مرغانو په ززوري کې دوی ګرځي راګرځي کله مازیګر شي د عرش لاندې التا د دوی زالری رضی او التا آرام او دمه به حاصلې پرو د بهرر سمن یو بل حدیث دی چې کله رب العالمین جنت او د اور پیدا کی جبرئیل راوړي ګوښه د جنت لورشه وګوره دیلا او هغه سره چې مر د اهل لپاره تیار کړی دي تاسو شو وګوره د منظر جبرئیل چې کله راغی او دا انعامات وګه د جبرئیل کې پر خودلې شوی بیرته لاړو ویل وستا په عزت مې قسم هیڅ څوبر جنت نه خبري گنا اوریدل بور باندې نه کی مگر دله بسان داخلي ته خوري قیمتي زه دي لیکن رسول الله فرمایي چې به الله رب عزت د جنت پرې مکاره او تکلیفونو باندې پټ کی به تور مثال jihad دی زکات ورکول دي روزي دي نور تکالیف نو به ورته ویل چې اوس ورشه وې ګوره د جنت لو هغه څه مال د اهل لپاره تیار کړی وي چې کله جبرئیل وکړو نو ویلې ستا په عزت مې قسمي زوی ریدم چې څوک دې داخل نشي دا ډېر ګران ځای شو اوس جنت تل د خوښه خبره نه ده به ور لولې وې دا ور ګوره هغه عذابونه چې بده د اهل لپاره ما په دې ور کې تیار کړی دي وشکله وکاته هغه د باجی سړي د ورس ورده په دې باجی نور باندې وی ویل زما د ستا په عزت او جلال باندې قسمي هیڅ کوم دل داخل نشي شکل دې حالاتونه دا خبر شي ځم په کوی کی دغه مشکلات دی ور دی ولنبيري دغه نور سره رب العالمین دا به خوښ پرستی او خوښات باندې پټ کی وی اوس ور شوی ګوره چې کله ورغه وستا په عزت مې قسمي زویر دم دې خبر نه چې هیڅ وته نجات مند نه کی نجات مگر هغه بخمه دل داخلي وایش پرستی منل انسان د جهنم په طرف باندې رواني او تکلیفونه برداشت کول الله د دین لپاره ودا جنت په طرف سره رواني امام بخاری مسلم کې د دوړ روایت را نقل کړي جنت په تشویر به تکالیف باندې اور په تشویر به خواهشات چې کم سره خواهش پرستی بری دنیا کې کېد چې انسان مګر الله جهنم لبوشي او کم سره چې خواهش پرستی نه کېد چې انسان الله جنت لبوشي دې وجه نه بل حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې جنت له داخل شوم بده کې مړي او مزیدار قصر ولیدو او کور ما ویل لمن هذا دا به شاده پاره به ویل شو چې دا د قریش د یو سړي د پاره رسول الله فرمایي ومدا امید وساتو چې دې شدا بزومه فقيل بما تو ویل شو لعمر بن الخطاب دا قصر او دا بلډینګ دا عمر بن الخطاب دی دله به عمر شه ورځي عمر شه ویلي وک غیر ستانه وی ابا حفص لا دخلته زب خمخ سره کول داخل شوی وي خو ته غیرتی سړی ته باغې ځکه نو ما اسنه شي خفنش عمر رضی الله عنه څخه وژړل وی ویل یا رسول الله پتا باندې چرته غیر یو سړی غیرت کې معنا چې د شکر له ورځي هغه خبري ورغلې به یو حدیث کې دا راځي
رسول الله چې کله معراج او جنت لاړو دنه مخ یو سړی دا غره پودا کشاره اوریدو جبريل په تر وکړه چې دا سړی څوک دی دا بلال شیب دی دنیا چې کله بیرته راغی نو بلال نه دا پوښتنه وکړه چې ته کوم عمل کوي چې ته غواړې جنت کې ګرځېږي رسول الله مخ کې لاړو دی خادم په صفات وی ویل یا رسول الله زما خو چرته بل عمل نشته خو شکل او د شو کوم نو دوه رکعات موږ به کوم دغه عمل باندې څنګه الله دومره ته خوشاله او راضي چې ایستا د سړی جنت دور داخل امام ترمذی او حدیث نقل کړي بروید عبد الله بن مسعود او دا ډېر مزیدار حدیث دی توجه رسول الله فرمایلی دی وېزما ملاقات شو د ابراهيم عليه السلام سره چې کوم شپه باندې برزه ختم معراج نه فقال ما ته ویل شي يا محمد ستاسو امت باندې اسمانه خو السلام وای او دا اطلاع ورته ورکړه چې دا جنت ډېر مزیدار خاور لري پګي او بل لري او دا ډاګ دی د دې ونی چې دی هغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سوچ دغه تسبیحات باندې په یو تسبیح باندې وونه الله را ټوکي دا انسان که په دکان کې ناسم دا ویلې شو که په لار باندې روان دا ویلې شو که په گاډي کې ناسم دا ویلې شي چې کله انسان مرشي به یو سبحان الله ارمان دل ورشي دا څومره په الله العاب کې موږ دا څه وخت یې سبحان الله دا معنا الله دا ارګ اسمه نقصان نه پاک دی والحمد لله دا معنا چې څومره صفاتونه د کمال دي دا ټول څنګه الله له ثابت دي ولا اله الا الله نشره حقدار د بندګۍ شوا د الله نو الله ډېر انتهایی لوی دی عظیم ذات یو بل حدیث کې راځي په روایت جابر سے رسول الله فرمایلی دی من قال سبحان الله وبحمده وچا چې د شي ویل سبحان الله وبحمده الله د هر قسم نقصان نه پاک دی او ټول د کمال صفاتونه غل ثابت دي جنت کې ورته رب العالمین یو کجوره ورنال کی ورته وکړل شي او دنیا کې فایده ده د الله نبی فرمایي کو دومره ګناهونه دي کړي لکه د سین زګ الله رب العزت بستا په دغه سبحان الله وبحمده باندې جسل کړ دي ویلې دغه ټول ګناهونه الله ختم کی سورہ فرقان کې الله فرمایي چې الله به ایسه د نیکی ورته واړي اسیا چې هغه فرعون خزوا ایمه لربي یا رب سما جوړ کمال عندك اساسر بیتن یکور بالجنه و جنت دنه معلومه کې جنت شتا زګه خو اشیاء دا طلب کړو او حدیث کې دا راځي من بنا لله مسجدا بنى الله بيتا في الجنه رسول الله فرمایي چې کوم سړی د الله لپاره په دې دنیا کې جمعات مسجد جوړ کړي رب العالمین بدله په اغه دنیا جنت کې یو کور جوړ کړي بل حدیث کې راځي چې دا به څومره شي یو ظالم مرغه یاد کړی د غیر شي وړونه ځاله ده رسول الله ویلو د دې ظالم په اندازه باندې کار شې دي شړې په دې جمعات کې وکي معنا دی وی کړي په اندازه باندې کار وکي دي شړې رسول الله فرمایي رب العالمین په اغه دنیا کې کور جوړي د جنت یو حدیث کې راځي پر روایت ابو موسی اشعری رسول الله فرمایلی دی چې کله رب العالمین د یو سړي د بچی روح حواله او قبضيږي نو به ورته وایي چې اے ملک الموت وېزما د بندا هغه بچی د روح تاسو را قبض کی چې سترګې ور باندې خنې دي هغه را قبض کی د ځړمه واده امر ټوله کړه هغه ویل چې نعم یو بچی لرلو او دا روح موږ راواغسو رب العالمین به وایي چې فما قال دي شړینو سو ویلې جزه فزه وکړي کنه نو ملک الموت ورته وایي چې استحمد ویلې او د شی ویلې چې ان لله و انا الیه راجعون الله رب العزت به وایي چې جوړه کړي له زماره بندر لپاره بیتن یو قربري جنت کې او نو مرده کې بیت الحمد ستا بچی دی هغه برکه درک مرګ فیصله رب العالمین وکړه نو کته څومره جزه فزه وکړي هغه جوړیږي به روح به نه راځي دا خبره ده چې انسان به صبر وکړي او د شی وایي چې ان لله و انا الیه راجعون پم د یو دعا باندې رب العالمین دی انسان له جنت کې کور جوړ کړي او دا کور نوم به دی بیت الحمد د حمد کور یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي څوک چې بشپورس کې 12 رکعات کې شواله دی فرضونه ان دا سنت وکي الله رب العزت الله یو کور په جنت کې جوړي سار سنت دی او نماز بکین سنت دی او د قشن د ماقام ماخصن انسان د دې اهتمام کوي رسول الله فرمایي نتیجه به دی چې رب العالمین بدلا او اغه دنیا کې یو کور جوړ کی
دې جنت ډېر دروازې دي جنتین شکل ورزي دغه لپاره مخکې قران کې الله فرمایي اخلاص شي وي خوشبوئی په څومره اندازه باندې وړاندې روانه ده او ارش جهنمین دې دوی شکل نږدې راوړل شي یو د دروازې خلای شي دا بڑا شروع دې به ورختا شي دغه به ورسره به عذاب لبوجي دنه او دغه عذاب د الله نبی فرمایي چې په خلک کې ورته زنجیر یو دنه کړی شي کندتار او د خاص اندانو به بار کړی شي او به بلند جهنم کې پروتي دلیل به دې باندې چې دروازې د غوړ لپاره مشته د لپاره خود مؤمنانو لپاره مخکې نه خلاص شي کله چې دې اور ورځي د جهنم څوګیداران ورته وي تاسو د الله رسولان نو راغلي د الله ایتونه تاسو نو بیان کړی او د دې ورځې د ملاقات نه تاسو نو يرولي دا ټول بوې شو ولنه کانو چې تاسو ارشد دینه پویو بیا تاسو مخالفتونه کړی دي نو اوسې په زور باندې ونه بس دوی کو غواړي کنه غواړي الله به بزرګ بوشي قران کې رب العالمین فرمایي جنتونه د عدن خلاص کړي شي به د خلکو لپاره دروازې او تکي به کې کړي او دیو به هر قسم میوه او شراب ځان لرا غواړي رسول الله فرمایي پر وید سهل ابن سعد جنت کې اته دروازې دي دغه دروازه شاغل ویل شي باب الريان دی باندې باندې داخليږي مگر هغه انسانان چې هغه روزدار دي روزه کې لوګم دا تند راخو لیکن دا تند ډیره سخت دی په نسبت سره لوګیلا او بل حدیث کې دا راځي رسول الله فرمایي چې خرچه کړه او انفاق کړه دوه شیونه ان دوه جوړې لکه دوه جامې شوي دوه اصله شولې دواله چې وګورئ چې هر شي دی یو نه وینا د الله په دلاره کې وېد شي انسان له دعوت کې دي شي بلنه به کې دي شي د جنت د دروازو چې یا عبد الله اې د الله بنده دا غره ده کم سړی چې هغه د منځ ولا وي د لبه باب الصلاه د خو اوازونه کې دي شي چې په دنیا کې جهادونه کړي دي جهاد دروازه بدل आवाज کوي او چې صدقې ور کړي د صدقې دروازه بدل आवाज کوي چې په موږ باندې راځي مجاهدین مزل دروازې چې په موږ راځي او کم سړی چې روزدار دی دغه لپاره باب ریان आवाज کوي شي ابو بکر شبي ویلي وېسما مور پلان استنه قربان یا رسول الله دغه څوک به چې په ټولو دروازو باندې غل आवाज کوي شي ام دغه شند دي ذکر او کاظمین الغیظ او صدقه او جهاد او منځ روزه رسول الله ویل نعم وارجو امید ستم ان تكون منهم چې هغه تم په هغه انسانانو کې وي چې د جنت د ټولو دروازې تعالی واسونه هغه حقیقت چې ابو بکر مدور اوچت انسانو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي و ایڅو بداس کې نشه او دسو کې ډېر کې ساو دسو کې معنا تکمیل او به وي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله گوئی کوم دې خبر باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه کی واجب دی شریک نشته او دا گوئی کوم چې محمد الله بنده او رسول دی د جنت د ټولې دروازې ته وړه د اخلاص شي د داخلي کې چې په کومه باندې وغواړي او رسول سره دغه ټکړه یې شوی دا امام ترمذی پر روایت چې اللهم اجعلني لما وغرزوا من التوابين دا هغه انسانانو چې توبه ایستلی وي او اجعلني ما وغرزوا من المطهرين دا هغه پاکانو نه ام ظاهري پاکه ام باطني حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ما من مسلمین نشته هیڅ مسلمان چې داغه پر درې بچي وفات شي او بلوغ لري رسیدلی نه مگر دا چې کله جنت ته ور داخليږي د ته وړو دروازو سره ورته غوي مخامخ شي او من ايها شاء دخل شي په کومه دروازه د سړی وګړي د ځان سره به داخلي په بده شرط باندې چې د انسان په صبر کړي او جزې فجر باندې کړي نه نو موږ تاسو د خبره وکړي یو مو دا ویل چې جنت شته کوم انسان چې دین انکار کوي دا غلطه خبره ده دیم د جنت لپاره دروازې او د عرش جدا جدا لیکن دغه جنت د سړی داخليږي په ایمان منځ باندې د فرش حفاظت باندې به فیدی مجلس نه کول د وادي پابندي د امانت لحاظ د منځه حفاظت خلکو له خیر ورکول شکل د جوړول چې تعالی سړی وګوري چې الله رایج ځکه ستاسو دا شکل بالکل د الله قانون برابر جوړي د قران او سنت لاندې ژوند تیرول د مصیبت په وخت کې صبر کول او د نعمت په وخت کې شکر مسلمانانو باندې بدنام نه لګول د مسلمانانو باندې کې جداین را وسره د خلکو بجونه کې اسلامینه د ګاونډي سره سلوک چې بادشاہ او دروغونه وای پاک دامنی اختیارول معاملې کې نرمي ډېر اهل عیال الله رب عزت درکړي د حلال رزق کوشش ورته کوي
ایمان درکې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي پریوته سړی هغه اوچتای د سړی کار نه هغه کار پیدا کوي او د خپل شر د خلکو نه بند کوي دا کارونه چې کله انسان وکړي نو الله رب العزت به دې جنت ته ور داخل کړي سبب ان شاء الله د جنت پر اخواله او د قشن دغې د نمونه مبارک خبرې چې څومره نمونه دي او څومره دې پر اخواله دي الله رب العزت دې موږ تاسو اهل جنت وګرځي وصلی الله تعالی کار کوي پریوته سړی هغه اوچتای د سړی کار نه هغه کار پیدا کوي او د خپل شر د خلکو نه بند کوي دا کارونه چې کله انسان وکړي نو الله رب العزت به دې جنت ته ور داخل کړي سبب ان شاء الله د جنت پر اخواله او د قشن دغې د نمونه مبارک خبرې چې څومره نمونه دي او څومره دې پر اخواله دي الله رب العزت دې موږ تاسو اهل جنت وګرځي وصلی الله تعالی الله رب العزت دې موږ تاسو اهل جنت وګرځي وصلی الله تعالی څومره دې پر اخواله دي الله رب العزت دې موږ تاسو اهل جنت وګرځي